الشيخ عثمان تعالى خنن فورول دير فوق سرا فوتو خير ولا اسماس بمني سرا شول وترك خانه ماش دا ورته وخت د دیر په خشم را روان د واري مخ مورتول مالکار چا د مور شډیره دلی دي تی خالي مال لاس راوړي نو بیا ولا هغه ګور د مور شډیره دلی وي دا ولم کله خر ته خو نه کسره توقع ما دې نه پس راوښه به دا کیسو وي یار کیسه درته کوم خندا به کنټرولوي طالبانو تیم دا ټوکه درونه سي نو زموږ په کلي کې ډېر خوار غریب مسجد په دا کې درې څلور طالبان وشېدل نو قرار مې وروره ماښام د یو چرګ وروړی مال دا به حلال کې ماښام به وخوري ساعت به مې پر تېر طالبان ته دی وایي و طالبان ډېر خوشحاله سو وروره بس چرګ حلالوي چرګ چې کوم ټیم حلالوي وروره چرګ اذان وکړي تا بل طالب دی مخ پر راواړی ولکه دې پرېږده چې جومات لا راکړه نن به دې خورم ولې څو عمر وژو یاره عثمان کله دې ګرده راباندې پرېښی ښار دې راباندې پرېښی په داسې پیره غونډۍ کې مې دې غټ کړی دی یو کیسه خو وکړه چې وخاندو شو کیسه درته وکړمه یاره ترکه دا ساده خلک څه دي دا هم سړی ډېر بد خندوي کله ناکله د بلادره سره یو ساده طالب تللی و دوبۍ له د دوبۍ دروازې خو تا در معلوم په خپله خلاصېږي چې ما چې ورته ودرېدی خلاص بلادر چې د لیفټو دروازې ته ودرېدی هغه په خپله خلاصه شوله ساده طالب بل طالب ته څه وایي وایي ودرېدی د ملا کرامات السلام علیکم ملګرو شټینګ له روان وو عثمانه څه شو دا یخ دی که څه په کراکه ویډیو جوړېږي اوس به 2 بجې په انتظار کوو که چېرې لمر ګرم شو بیا موږ شوټینګ وکړي د ګاډۍ څه نشو کېدلی او زیری به بل در باندې وکړم زما دوې ایډیانې مې دواړې بندې شوي دي بله نوې ایډي جوړوم دی خو مشهور دی لګیای نوې ایډي جوړوم تی به ما ته سپورټ راکوس که به نه په کمنټ کې راته اوس که سپورټ راکوئ جوړوم یې که به زما د خوا ټیک ټوک پاته دی زما ایډي لا ولاړې زما په قرآن کې طبیعت خراب په دې باندې چې وایي خپل پیج ته به خلاصو دا ټیک ټوک ولا هېڅ معنا لري موږ پر پیج ښې ویډیو درته جوړو او د ټولو ملګرو سم دا خواست دی هر سړی خپل پیج جوړ کړي ښه پیغامونه دې خلکو ته ورکړي دا ټیک ټوک دا هېڅ معنا په خدا که لري ولې یار دا سم په خدا خلک غلط کمنټونه هم کوي خلک غلطې خبرې هم کوي پیجونه جوړ کړي پر مخ ولاړ شئ که سم په خدای دغه هلک دی نن څلورم پنځمه د مله راغلی دی وایي یاره زه د پیج ویډیو جوړوم د ټیک ټوک نه جوړوم پیج دومره زبردسته شی په پیج کې موږ ته سپورټ راکړي که سم په خدای ټیک ټوک اوس هېڅ معنا ولا که لري او ملګرو خبره مې دا کوله ما یاره زه خپله پیج ټیک ټوک جوړوم ټیک ټوک ویډیو نه پرېږدم او عثمان هغه خپل پیج راته سمبالوي بس په پیج په کومک ورسره کوم او ژب ورسره وړم زما خپله او ترکه چشکه چش دی د غره په سر کې چشکه یا ته ماته واده نه راکړې زه ځان ایله کوم زمړې واده خو ما کړی دی زه به ځان رایله کومه عثمانه یاره په دې ملک انصاف نسته او یاره پهلوانه بلکل نسته دا ولې دا څنګه دغه ده ستا خو پهلوانه په یوروپ کې چې د سړي سره ناجایزه وشي هغوی په عدالت کې به سره ګورو زموږ په ملک کې چې ناجایزه ورسره وشي هغوی په آخرت کې به سره ګورو